د بغلان ولایت په ډنډي غوري سفید خان سیمه کې تېره شپه د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ سختې نښتې شوي چې په پایله کې افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتې. طالبانو رسنیو ته د سوځېدو ټانکونو ویډیو په استولو سره ادعا کړې چې 3 هغه نورې ټانکونه یې هم سوځولي او تر 10 زیاتو افغان سرتېرو ته یې مرګ ژوبله اړولې. خو د دې ادعا په اړه د بغلان ولایتي ادارې رسنیو ته څه نه دي ویلي. نور حال په راپور کې. تېره شپه د افغان ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ د بغلان د ډنډ غوري اړوند په سفید خان سیمه کې درنې نښتې شوي. وسلوالو طالبانو رسنیو ته په لیږلي ویډیو کې ادعا کړې چې تر 10 زیاتو افغان سرتېرو ته د دې نښتو پر مهال مرګ ژوبله اړولې او 3 هموې ټانکونه یې سوځولي دي. خو د طالبانو د دې ادعا په اړه د بغلان ولایتي اداره رسنیو سره خبرې نه کوي. د بغلان اوسیدونکي په حکومت نیوکه کوي چې کشفي معلومات یې کمزوري دي او زیات شمیر پوستو ته په لویو لارو کې ضرورت دی چې نه دي جوړې شوي. در این راستا باید حکومت همه استخبارات خود باید قوی کند تا که از این عملات جلوگیری شود. دولت اولترین کاری است که باید پوسته های امنیتی در مسیر شاهراه‌ها یا در ولسوالی‌ها که هستند ایجاد بکند و کدام عملیاتی که مثلا طرح‌ریزی میشه بالای پوسته های امنیتی باید دولت با آمادگی کامل دیگه بتوانند شب یا روز به همکاری اونا رسیدگی بتوانند و یا بالای اونا مهمات و یا اسلحه های ثقیله و یا غیر ثقیله برای اونا رسانده بتوانند تا اونا بتوانند که از خود و خاک خود و از پوسته خود و از منطقه خود حفاظت کنند. غوښتنې له حکومت بغلان کې دا دی چې د امنیتي ځواکونو جوړې پوستې دې په سم ډول تجهیز کړي او په کومو سیمو کې چې پوستې نشته هلته دې هم د امنیتي وضعیت د ډاډمنولو په موخه پوستې جوړې کړي. از دولت خواسته است که دولت باید پایگاه نظامیشان قوی‌تر بسازند تا بتوانند از این چنین عملات گسترده از دشمنان اسرائیل جلوگیری بکنند. اینها باید استخبارات خود را قوی بسازند تا بتوانند که در تامین امنیت مردم اینا رول مهمی داشته باشند. اگر پوست‌های امنیتی ایجاد شود در مسیر باشه مردم عبور موری بسیار آسانی میکنه بدون کدام مشکلات یک جای کار داشته باشند و از اینکه بترسیم بارانی عبور موری کنیم بهترین کار است. این باید یگانه خواهش از دولت است که پوست‌های امنیتی ایجاد بکنه که مردم با آرامی زندگی کنه و با آرامی عبور به مسیر راه برن. د بغلان امنیه قومندان مل پاسوال محمد وایس صمیمي وړاندې په همدې اونۍ کې ویلي وو چې ژمني عملیات د طالبانو رشتونه د سیمو د پاکولو په هدف روان دي او د بیسونو په جوړولو یې هم کار پیل کړی. دا عملیات دوامدار دي، دا ژمني عملیات دي، دا به هر ورځ تعقیبېږي. روزمره زموږ پرسونال تصفیه او تلاشي په 22 کې شروع ده. د دې ترڅنګ کوم بیزونه چې موږ د ولس سره وعده کړې وه د هغې وعدې سره سم زموږ بیسونه مخ پر جوړېدو باندې چې تقریبا 6 بیزه تر اوسه پورې غټ بیزونه په ټوله سطح د ولایت کې جوړ شوي دي چې هغه په ډنډ غوري کې، ډنډ شابودین کې او په دانې غوري کې او کوم ځای چې ضرورت د دې اوسي چې هغه ځای نام نه اوسي او د بې ضرورت اوسي خصوصا پر عمومي شاراو باندې هغه به انشاءالله جوړېږي. یاده د وي چې له نن څخه یوه نیمه میاشت وړاندې د بغلان ولایت په یو شمېر برخو کې د پامیر په نوم د پیل شوو عملیاتو پر مهال یو شمېر سیمې له طالبانو ونیول شوې. خو اوس په تدریجي ډول طالبان بیرته په دې هڅه کې دي چې له افغان ځواکونو سیمې بیرته ونیسي. نورګل اندړوال، بغلان.